سلامونه ملګرو زما نننۍ موضوع ده د شاه امان الله خان افغانستان او د مصطفی کمال اتاتورک ترکی د اگست میاشتې په 19 نیټه کال 1919 افغانستان د خپل استقلال اعلان وکړ او د هیواد واک په بشپړه توګه د شاه امان الله خان غازی لاسو ته راغی. شاه امان الله خان مخصوصوله چې د نړۍ د سیاست سره سره د انسانانو ژوند جواک هم بدلیدونکی دی. انسانان د قبیلوي ریاستونو نه راوځي او د نړۍ په نقشه باندې د ملتونو په نامه نوې جغرافي جوړیږي. اروپایي هیوادونه انډسټریالایز کیږي او انسانان په جدید علومو کې پرمختګونه کوي. څه موده پس غازی امان الله خان د بحرین په لاره مصر ته لاړو. په دغه دوره کې د مصر دولت هغه ته عظیم الشان ریاستي پروتوکول ورکړو. غازی امان الله خان جامع الازهر ته هم لاړو او د مصر د لرغونو آثارو دوره یې هم وکړه. مصر لومړی اسلامي هیواد و چې هغې د غازی امان الله خان د افغانانو لپاره د جدیدیت د دغه پلان ستاینه او مرګتیا هم وکړه. د مصر د دورې نه پس شاه امان الله خان د سویس کانال د لارې د اروپایي هیوادونو دوره وکړه. د اروپایي هیوادونو د دورې نه پس شاه امان الله خان سوویت یونین ته یعنی شوروي اتحاد ته لاړو. د شوروي اتحاد د دورې نه پس شاه امان الله خان د مصطفی کمال اتاتورک ترکی ته سفر وکړو. هم دغه وخت و چې ترکان د مصطفی کمال اتاتورک په مشرۍ کې د پرمختګ په لار روان شوي وو. شاه امان الله خان چې کله هم د ترکانو دغه تیز رفتاره ترقي او پرمختګ ولیدو نو به حد متاثره شو. په دې دوره کې د ترکی دولت د شاه امان الله خان سره ژمنه وکړه چې د افغانستان به هر ممکن مدد کوي او د هغې په پرمختګ کې به د هغې سره هر قسم کومکونه او مرستې کوي. د ترکی د کامیابې دورې نه پس شاه امان الله خان د ایران د سفر دپاره ملا وتړله. په دغه وخت کې د ایران او د ترکی ترمنځ سرحدي شخړې او تنازعات وو. غازی امان الله خان نشو کولی چې د ترکی د پولې د لارې د ترکی د سرحد د لارې ایران ته ورداخل شوی وي نو هغه لاړو د کیپسین سمندر په لاره مرکزي اسیا ته او د مرکزي اسیایي هیوادونو د لارې هغه ایران ته ورسېده. د ترکی په دوره کې د مصطفی کمال اتاتورک دولت شاه امان الله خان ته دا ذمواري هم ورپسر کړي چې هر کله تاسو ایران ته لاړ شئ نو زمونږ او د ایران ترمنځ چې کومې سرحدي شخړې دي نو د هغې دپاره تاسو یو سوله ییز حل راوباسئ او زمونږ او د ایران ترمنځ سرحدي تنازعات ختم کړئ. افغانستان د نړۍ په مخ لاځوان وړوکی هیواد و خو ولې د نړۍ په سیاست کې قوي رول پلی کولی شو او د نړۍ په سیاست کې هغې یو خپل مقام درلودو. د هغې وجه د دولت کامیابی پالیسۍ وي. د څو میاشتو د اوږد سفر او د کامیابو سفارتي دورو نه پس شاه امان الله خان د ایران د لارې خپل هیواد افغانستان ته بیرته راستون شو. خو ولې د جدیدیت هغه خوبې ریز مریز شو کوم چې هغه د یورپ د مصر او د ترکی د کامیابو دورو نه پس افغانستان څخه د ځان سره راوړی و. په هیواد د هرې خوانه د مذهبي منافرت د تعصب او د بدنمنۍ د ملایت او د مذهبي بنیاد پرستۍ تیارې خپرې وې او د دې هر څه تر شا په هندوستان ډیلي کې ناست انګریز د افغانستان د ملایانو په غوږونو کې دا خبرې منډلې وي چې غازی امان الله خان د اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته فحاشي او عیاشي راوړي. دغسې د افغانستان مذهبي طبقې د حبیب الله کلکاني په مشرۍ کې راجمع شوې او څه موده پس یې د غازی امان الله خان دولت نسکور کړ. 100 کاله تیر شو. د مصطفی کمال اتاتورک ترکی د نړۍ د سیاست، تجارت، سیاحت او ټکنالوژۍ مرکز جوړ شو او د شاه امان الله خان افغانستان د مذهبي تنګ نظرۍ، بېسوادۍ، غربت او د بین المللي طاقتونو ترمنځ د ستراتیژیک جګړو مرکز. د پښتنو د تاریخ ستر سیاسي شخصیت او مبارز حضرت باچا خان بابا په خپل کتاب کې لیکي چې شاه امان الله خان د افغانانو په تاریخ کې لومړی بادشاه تیر شوی چې هغه افغانان او افغانستان د جدیدیت او ترقۍ په لار غوښتو. بل ځای کې باچا خان بابا لیکي چې شاه امان الله خان صرف یوازې د افغانستان د پښتنو او د افغانانو محبوب بادشاه نه و بلکې د پښتونخوا د پښتنو هم محبوب بادشاه و. هر کله چې نادر خان د پراس نه بیرته راستون شو او د حبیب الله کلکاني دولت یې نسکور کړو نو په پښتونخوا کې جشنونو د دې دا خیال و چې زموږ محبوب بادشاه شاه امان الله خان بیرته راستون شوی دی او د هیواد کنټرول یې ترلاسه کړی دی.
خو ولې دې ته دا پته او معلومات نه چې دا نادر خان راغلی دی او د افغانستان کنټرول د حبیب الله کلکاني نه اغستی دی. شاه امان الله خان د پښتونخوا د پښتنو هم یو محبوب بادشاه و. دا هغه زمانه وه چې د پښتنو سیاسي قبله ډیلې او کراچۍ نو بلکې کابل او جلال آباد و. نن د مصطفی کمال اتاتورک هیواد د نړۍ په سیاست کې ستر مقام لري. دوی چې وغواړي نو د روس او امریکې غوندې طاقتورو ملکونو پالیسۍ هم په دنیا کې چیلنج کوي. د هغې ښکاره مثالونه لیبیا، بحیره روم او سوریه دي. که د ټکنالوژۍ په میدان کې موږ وګورو نو د ترکي د بیرکتار ډرون نه بهترینه ټکنالوژي په عسکري میدان کې د بل کوم هیواد نشته. که د سیلګرۍ په میدان کې وګورو نو د دنیا د نړۍ د سیلانیانو دپاره ترکي یو بهترین منزل او یو بهترین ډیسټینیشن دی. ترکي ته هر کال د نړۍ د ګوټ نه سیلانیان راځي چې د دغې نه ترکي ته د کال 14 اربه یعنې 14 میلیارده ډالره منافع کیږي. د مصطفی کمال اتاتورک د ترکي د بازارونو ښکلاګانې کاروبار په سیلانیانو چلیږي. د دوی د ولس ذهنونه د نړۍ د هر سیلاني لپاره پاک دي. د هغوی احترام کوي ځکه دوی ته معلومه ده چې کله سیلانیان وي نو زموږ کاروبارونه به چلیږي. د مصطفی کمال ترکي د نړۍ د هر مذهب او عقیده لرونکو لپاره د خپلو تاریخي جوماتونو دروازې خلاصې کړي. دوی دغه جوماتونو ته ورننوځي او په دغه کې د عثماني خلافت عظیم الشان تاریخ لټوي. ترکیه جغرافیایي طور د نړۍ مهم هیواد دی. یوازې د باسفورس سټریټ په لاره د اربونو ډالرو تجارت کوي. باسفورس هغه سمندري لاره ده کومه چې بحیره روم او تور سمندر یعنی بلیک سی د یو بل سره نښلوي. د مصطفی کمال اتاتورک ترکي چې څومره جغرافیایي اهمیت لري څومره قدرتي ښکلاګانې لري د دغې نه دوه چنده زیات جغرافیایي اهمیت او ښکلاګانې د شاه امان الله خان افغانستان لري. که د ترکي باسفورس سمندري لار ترکي د دریو براعظمونو سره منسلک کوي نو افغانستان د نړۍ په سینه پروت دی. هر څوک هم د سمندر نه لرې دی خو ولې وچه ځمکه یې د جنوبي اسیا نه واخله د جرمني او روس او د افریقې د مصر پورې هیوادونه د یو بل سره تړي. د مصر په تاریخ پوه یوه مصري ډاکټره آلیا اسماعیل وایي چې نه خو لاپیز لازلی په مصر کې پیدا کېدل نه په نور افریقا کې، نو څنګه دغه قدرتي کاڼي د مصر په تاریخي محلونو کې ولګېدل. همدغه قیمتي کاڼي به 3.5 کاله پخوا د افغانستان نه د مرکزي اسیا په لار عراق ته او د عراق نه مصر ته انتقالېدل. د دې نه د افغانستان د ستراتیژیک او تجارتي اهمیت اندازه صرف یو لوستی افغان لګولی شي. د مصطفی کمال اتاتورک هیواد ترکانو مخ په وړاندې بوتلو او د نړۍ د تجارت سیاحت محور یې وګرځولو او د شاه امان الله خان هیواد د حبیب الله کلکاني په بېسوادګۍ او جهالت بدل شو چې تر نن هم دوام لري. مصطفی کمال اتاتورک هیواد ته غیر ملکیان د سیل سپاټو لپاره سرمایې راوړي او د غازی امان الله خان هیواد ته د نړۍ د ګوټ نه مذهبي افراطیان راغونډېږي. هغې ته ټوپک، فتوا او مذهبي تنګ نظري فابریکیټډ احادیث او فابریکیټډ دین راوړي. نتیجه یې دا شوه چې د شاه امان الله خان د وطن په هره کوڅه، هره جومات او هره حجره کې د وینو رودونه وبهېدل. د وطن هره ښکلا یې په بدرنګۍ بدل کړه. هر کله چې هم د نړۍ د نورو قومونو په مخ کې د ترکي ذکر راشي نو دوی غواړي چې د ترکي سیل خامخا وکړي او چې د افغانستان ذکر راشي نو دوی پام هغه بدرنګه وضعیت ته شي د کوم بدرنګه او بدتر وضعیت د لاسه چې د کال په زرګونو افغانان کډه کوي. 100 کاله تیر شو د مصطفی کمال اتاتورک هیواد د هغه په راوړل شوي جدید فارموله روان دی او د شاه امان الله خان د هیواد واګې لا تر نن هم د سقا د بچیانو په لاس کې دي. امید لرم چې زما دا نننۍ موضوع به ستاسو خوښه شوي. ستاسو د اورېدلو او د کتلو ډیره مننه. د خدای پامان.